ای خدایا ورځ په ورځ د زړه درد زیاتېږي قدم نسم اخیستی ساه نسم اخیستی پلار جانه ګاونډي کاکا ویلې وایي دغه دوا چې ده ډېرې ګټې لري زړه او جګر دواړه جوړوي خیر ویسې همدا و دغه دوایي السلام علیکم ماما ګوله دا دوایي ما خپل هم خوړلې ده هارت کلیر مې زړه لکه ځوان جوړ کړ او لیول کلیر کاکا جان جګر داسې تازه کړ لکه د چیني یخې اوبه هو کنه تا ته خو معلومات دی چې مخکې زه یو قدم هم نشم ګرځېدی خو اوس الحمدلله د سار مونځ چې وکم تر ماښامه کار هم کومه او لکه د ځوانانو غوندې باغ کې هم ګرځمه نو که داسې ده دې دوا له برکته به الله ماته ضرور شفا راکوي بالکل دا خو ماما ګل دی که نه او کنه دا خو بیخي ښه شوی دی والکه څنګه چې مونږ او تاسو روغ شو داسې ده ته هم خدای پاک صحت ورکړه کنه دا خو د هارت کلیر او لیور کلیر برکت ده چې سهار زم دغه شی پنډونه راوړم پنډونه سبا به له خیره غره ته خیزم غره ته او مونږ به هم ځو او کنه هارت کلیر د وینې غوړ د جګر غوړ او د زړه شریانونه نورمال ساتي د زړه احتمالي دورې مخنیوی کوي فشار نورمال ساتي او د زړه بندوالونه خلاصوي لیور کلیر تور زیړی زیړ زیړی د جګر پړسېدل ABC د هیپاټایټس د جګر چربي په جګر کې غوټې پیدا کېدل جګر خرابېدل د جګر ګرمي او د جګر د خرابېدو د وجې نه خېټه کې اوبه کېدل او داسې نور د مجرب او مستند حکیم لخوا د هندوستان نه وارد شوي درمل هارت کلیر او لیور کلیر د زړه او جګر پټ راز د نوې انرژۍ سرچینه